خدای نوم دې ډېر د برکت والا ډېر برکتي نوم دی وتبارک اسمک نوم دې ډېر برکت والا دی نوم دا څه دی الله خدایه ستا نوم ډېر برکتي دی ذات خو پرېږده نوم برکت الله اکبر د نوم څومره برکت دی د نوم څومره برکت بس ما خو ته وایي چې د جمعې دا وخت مختصر وي سړی پکې پوره تفصیلي خبره نشي کولی خو صرف زه بیا د نوم چې تی وې او دغه هر څه پرېږده دا څومره ښکلي کائنات قایم دی دا اسمان دا ځمکه دا ښکلي انسانان دا اونې دا بوټې دا به قایم وي د کومې پورې به قایم وي وورئ دا د رسول الله مبارک د مبارکې خولې وینا ده چې دا کائنات په د کمې وخته پورې قایم وي وی لا تقوم الساعه قیامت په الله وی زه نه راولم قیامت کې به دا هر څه ختمیږي خو الله وی قیامت به نه راولم کمې پورې به نه راولې لا تقوم الساعه حتی یقال فی الارض الله الله چې په مخ د کائنات کې یو قسم دا وي چې الله وی قیامت به نه راولي وایه د الله د نوم څومره لوی برکت د الله د نوم د وجې دا ټول کائنات قائم دی دا رسول الله مبارک دا علما ناس دی لا تقوم الساعه حتی یقال فی الارض الله قیامت په هغې پورې نه وي چې تر څو الله والا په مخ د ځمکې قایم چې یو قسم وایي چې الله قیامت به نه راځي نو دا الله رب العالمین نوم ډېر برکتي دی الله ډېر برکتي ذات قرآن شریف څه عجیبه کتاب دی په خدای یقین وکړه ما خو تا ته ویو زمونږ بدقسمتي ده بدبختي ده چې موږ په قرآن ځان نه دی پوه کړی یو ځای کې الله رب العالمین د دې انسان بیان کوي د دې انسان بیان چې دا انسان ګوره حدیث صاحب یقشه ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ما دې خورو نه پیدا کړی دی الله وی ګوره دې خبرو ته دغه کوی څومره د الله د برکت دی ګوره ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين د خورې نه مې پیدا کړی خورې نه څنګه پیدا دی هغه یو ځان له موضوع ده بهر کې بیا ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بیا د انسان د تخلیق کیږي نو د انسان د دې بدن نه تاسو ټول اکثر په دې باندې پیه دا نطفه خارج شي او نطفه د مور رحم ته لاړ شي بیا ورته سجاده په انګلیش کې څه وایي سپرم وته وایي دقې نطفې ته سپرم وایي اوس دا سپرم دی ما ته وګورئ دا الله دې ذات ته ګوره صرف دومره خبره کوم بیا مخکې زما خبره ختمومه ګرمي ده دا په کرونونو سیلز وي دا ډاکټران په کرونونو سیلز وي په کرونونو په زرګونو نه په لکونو نه په کرونونو سیلز وي او هر سیلز کې انساني زندگی هر سیل کې انساني زندگی پرته ده هغه کرونونه سیلز الله ټول ډیمیج کی صرف یو بعضې وخت الله د خپل قدرت نښې ښیي دوه ماشومان وشي بعضې وخت پکې درې سېلابه وه څلور پنځو شپږو پورې داسې موږ په دې میډیا اورېدلي دي او دا دوه ماشومان خو دا چې اکثر بعضې وخت وشي او دا یو نو دا کرونونه سیلز الله مړه کي او صرف یو سیل چې هغه په خوربینو په دوربینو په هغې دغه باندې نظر نه راځي ستا د تخلیق ذریعه جوړه شي ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین د مور رحم ته لاړه بیا هغه نطفه چې ما تا ته ووې په مایکروسکوپ او په هغې نه ښکاري د الله هغه قدرت پې چالو شي ثم خلقنا النطفة علقة نو هغه الله وشاربي دوی ورته ډاکټر صاحب وهابګلجي صاحب ابارشن وایي ستاسو دا ډاکټران ورته ابارشن وایي نو څلوېښت ورځې هغه نطفه وشاربي لکه دغه نور د الله دننه څه نظام دی هغه الله ته پته لګي خو دا راته زه هسې ستاسو ذهن دپاره دا موږ دا شملې څه چل کوو پخوا به اوس خو خیر جوسورونه موسورونه دي پخوا به دا شملې داسې شاربلې دقه شان د انسان دا نطفه وشاربلی شي نو د هغې نطفې نه ثم خلقنا النطفة وایه ورپسې علقة هغې نه علاقه جوړه شي د وینې یو ټوټه بیا هغه څلوېښت ورځې الله وشاربي فخلقنا العلقة مضغة د غوښې یو ټوټه ترې جوړه شي بیا هغه څلوېښت ورځې الله وشاربي فخلقنا المضغة وایه که عظاما که بیا پکې الله هډوکي پیدا کړي هډوکي الله وشاربي فکسونا العظام لحمه بیا پې زما ستا دا غوښه چلو شي بیا چې دا غوښه چلو شي نو دا خو صرف دا ظاهري غوښه نه ده چې زما ستا دا ظاهري غوښه ده دننه کوم نظام جوړ شو
ستا کلمې، ستا زړه، ستا یو ځای، ستا بل ځای. الله اکبر. د انسان د بدن دننه تخلیق، قسم په خدای دا د الله رب العالمین د قدرت دا انسان لوی شاهکار دی، لوی شاهکار چې دی بدن کې د الله کم نعمتونه دي، کم نعمتونه. قسم په خدای حق حیران به پاتې شي، حق حیران. او څومره قیمتي دي، والله زه خو حیران شم. تاسو ته پته لګي زما د خپلو مقتدیانو ته پته لګي زما د سترګې دا یو نظر خراب شو، څه پې لګېدل نه، داسې تت تت به. ډاکټر له لاړو، ډاکټر وایي داسې چل دی چې دې کې به راله یو شیشې هغه لینز اچوم. ما یو واچوه، نو یو لینز په 3 لاکه روپۍ دی، یو په 2 لاکه دی، یو په 1 لاک. اب هم یو 15-16 کاله کار کوي، 15 کاله کار کوي. هغه چې واچي الله دې سترګو کې اصله ته دې پورې ویم څومره لوی قدرت الله، څومره لوی دغه کړی. نو ستا دا بدن بیا جوړ شو. نو ګوره دا راته د برکت پورې خبره کوم. فخلقنا المضغة عظاما فکسونا ثم انشأناه خلقا آخر. ستا بدن ټول مزیدار جوړ شو، غوږونه، سترګې، بدن کې اعضا ورو لګیا دي، غټیږي غټیږي، یو هټه کټه نوجوان نه جوړ شو. دا چا جوړ کا؟ نو وایه ورپسې قاري صاحب فتبارک الله احسن الخالقین. داغه برکت والا ذات دا ښکلي وجود ستا جوړ. نو ته څه وې؟ وتبارک اسمک. خدایا نوم دې ډېر برکتي دی، ډېر د برکت ذات دی.